محترم دوستانو، نن در سره د یو عالم بیان در سره شریکوم. ډاکټر په ورځ باندې بیان کړی د مفتی منیر شاکر د سوالو جواب ډیر په ښه انداز سره کړی دی. سره شریکوم، را سره واورئ، بیا به انشاءالله تاسو قضاوت کوئ چې دی حق وایي که مفتی منیر شاکر. ویډیو را سره وګورئ. یو سړي د نامه به تې اورېدلې د مفتی منیر شاکر په نامه سره. دا اول را ولاړ شو د تراویح د لمانځه سه انکار وکړي. خو څوارلس کاله په خلکو باندې تراویح د رسول الله په نوم وکړي. شرک وایي څه ته چې صدقة الفطر واجب عمل دی، دا ته په قرآن ثابته او بیا موږ ورته وایو مفتی صاحب چې د لمانځو رکعتونه تعداد معلوم دی. سهار 2 رکعته فرض دي، ماپښین 4، ماجیګر 4، ماښام 3، ماخستن 4. او مفتی صاحب ته وا دا فرض دی، لیکن دا په قرآن ثابته که دې دا ثابته که موږ به تراویح هم درته ثابته. لہذا موږ دا وایو چې د شریعت 4 ادله دي: قرآن دی، حدیث دی، اجماع د امت او قیاس دی د مجتهد. زه به یو مثال درکم. د نبی علیه السلام په زمانه کې د جمعې د لمانځه دپاره یو اذان کېدی، لیکن د حضرت عثمان غني په زمانه کې رضی الله تعالی عنه یو بل اذان ورسره زیات سو. زه یو پوښتنه درڅخه کوم چې نن زموږ په دې اوس عصر کې د جمعې د لمانځه دپاره یو اذان کېږي که 2 اذانه کېږي؟ 2 اذانه کېږي. دا دویم اذان دی څوک په قرآن ثابته کړي. محترمو مسلمانانو، موږ تاسو ته هم دا پکار دی چې خپل د عقل نه کار واخو، عقل په کار باندې واچوو چې دا زموږ تاسو د نیکونو، د پلرونو، د صحابو د ټیم نه دغه اعمال په دغه طریقه باندې روان دي. نو اوس دا یو پکولی، یو پنجپیری، یو وهابي راپورته سي، هغه وایي چې زه دا نه منم، دا په قرآن کې ثابته نه ده. نو دا خو موږ تاسو هم پکار دی چې سوچ وکړو پر دې باندې چې دا نوی شی دی، دا نوې خبرې چې دی کوي. دا زاړه دین کې موږ تر اوسه هېچا دا قول نه و کړی. د اجماع په قیاس او د ټولو علماو پر دې باندې اتفاق دی تر اوسه پر د اعمال دغسې را روان دي. لکه مثال تراویح دغه 20 رکعاته کېږي. نو اوس یو پکولی، یو عالم را ولاړېږي دا خبرې کوي. نو موږ تاسو ته عوام ته هم پکار ده چې په دې باندې سوچ وکړي چې دا خبره خو بې ځایه ده، دا د منلو وړ نه ده. دا د صحابو پر دې باندې اجماع راغله چې پر کم عمل باندې د صحابو اجماع راغلی هغه د امت لپاره حجت ګرځي. او دا داسې نه دی چې حضرت عثمان غني وویل رضی الله تعالی عنه. حضرت عثمان غني وویل هر چا ورسره ومنل. د ده بعضې داسې کارونه دي چې امت نه دي قبول کړي. په مینا کې د سفر لمونځ کړی دی، لیکن صحابه قبول نه کړي. نن زموږ دپاره هغه شی حجت نه دی، اجماع نه و باندې راغلی. بیا دغه مفتی صاحب را ولاړ شو، مفتی منیر شاکر. سفر روان دی اوس هم، یعنی بیا را ولاړ شو. په دغه وخت کې د منکر حدیث بلل کېږي، ځکه چې د تراویح په باره کې 2 روایتونه دي. یو د حضرت عبدالله ابن عباس دی، یو د جابر ابن عبدالله دی. جابر ابن عبدالله وایي تراویح 8 رکعات دي، عبدالله ابن عباس وایي چې 20 رکعات دي. امت چې قبول کړی دی د حضرت عبدالله ابن عباس روایت قبول کړی دی. د خلفای راشدینو په زمانه کې هم دغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د زمانې چې امت کم روایت قبول کړی دی زموږ دپاره هغه حجت دی. 14 کاله کېږي چې 20 تراویح را روانې دي. حتی په حرمینو شریفینو کې د امام شافعي رحمه الله قول دی، وایي زما په وطن کې د ده وطن مکه مکرمه ده، وایي زما په وطن کې 20 رکعاته تراویح کېدلې. مفتی منیر شاکر غټ سړی دی که امام شافعي ته جواب ما ته راکړي. امام شافعي بیا ستې خوښه ده چې د چا خبره مني. بیا مفتی منیر شاکر ګرد عمر
منکر حدیث پسې ته نظر وړي د ابتدا د انکار د حدیث سره راغلی او اختتام پر انکار د قرآن باندې سوی. د دې څه وروسته چې د کوم بیان وکړي په هغه بیان کې د معراج د سفر څخه انکار وکړي، وایي نبی علیه السلام د معراج سفر نه دی کړی، حالانکه د معراج سفر په قرآن ثابت دی. الله رب العزت فرمایلی دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. او په بل آیت کریمه کې الله رب العزت فرمایلی دی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. چې یو شی په قرآن ثابت دی مفتی منیر وایي دا نسته. لہذا زه اوس آخري سوال درڅه کوم چې ته د مفتی منیر دا منئ که د قرآن دا منئ؟ چې د قرآن دا څوک مني هغه د لاس پورته کړي. لہذا دغه خلق چې دغه حرکتونه کوي د دې اصل منشأ تجدد دی، د دین په درخت کې پیوندکاري ده، دین په بل دین بدلول دي. د دې مقابله د عمر ابن عبدالعزیز څخه در امام شاه ولی الله رحمه الله پورې په هر زمانه کې خپل مجدد الله پیدا کړی دی. په دې ته پریشانه کېږئ مه، دا د اوبو لیکې دی، دا به برته ختم کېږي انشاءالله والعزیز. نو قدرمنو مسلمانانو وروڼو، تاسو د دې عالم مولانا صاحب بیان واورېدئ، ډېر ښایسته بیان یې وکړئ. او دا یقینا هم دا چې د علما په جامه کې یو فتنه ده چې اوس نن سبا راپورته سوې ده، د زاړه دین د زړې عقیدې دا دشمنان دي. دا په د عالم په جامه کې یو غټه فتنه ده چې مسلمانان د خپلې لارې د عقیدې نه اړوي او د حدیثو نه منکر دی. د دې نه باید سړی ځان وساتي، د علماء حق بیانونه اوري، د داسې پکولیانو او داسې منیریانو بیانونه مه اورئ، د دې نه ځان وساتئ، عقیدې مو در خرابوي. هغه زاړه چې کوم علما دي د علماء حق علما د اهل سنت والجماعت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب د هغه لاره باندې خپل تګ وکړئ. محترمو دوستانو، مسلمانانو وروڼو، هر یو حنفي ته، هر یو مسلمان ته، هر هغه څوک چې د اهل سنت والجماعت د عقیدې لرونکی وي هغوی ته پکار ده چې خپل د مذهب، خپل د امام دفاع وکړي په هر لاره که کېږي. عوامو ته هم پکار ده چې د علماء حق، علما د اهل سنت والجماعت د هغو سره ودرېږي او د داسې خلکو سره مقابله وکړي تر څو په دین کې نوي کارونه نور را پیدا نه کړي. ملګرو، کوم چیرې دا ویډیو دا زما ترتیب خوښ شوی وي نو د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو موږ هم خپل مسؤلیت یو څه د غاړې نه واړو.